بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الأول في الأمثال والمواعظ، والباب الثاني في الحكايات والنقليات. مونږ ویلو چې دا رساله چې تاسو د وړاندې ده او دا مشتمل ده په دوه بابونو باندې. اول باب چې دی په بیان د مثالونو کې دی، او په بیان د پند او نصيحت کې دی. او دویم باب چې دی نو په بیان د حکایاتو، په بیان د حکایاتو یعنی د واقعو د قصو کې دي، والنقلیاتو د هغه خبرو چې د بل نه را نقل شوی دي یا د بل د کتاب نه. یعنی موږ پښتو کې متلونه وایو. په بیان د قصو او د متلونو کې دي دو باب دي په دې کتاب کې. یو باب په بیان د مثالونو کې دی او په بیان د نصيحتونو کې دی. دویم باب په بیان د کیسو او د متلونو کې دی. نو دی وايي الفتها للمبتدین من طلباء العربیه. وې دا کتاب ما را جمع کو مولیکلو د پاره د طالبانو کوم چې هغه نوی نوی داخل شي په مدارسو کې د پاره د زده کړې د سبقونو یا د عربی د جبې د زده کړې د پاره کوم طالبانو نو داغي د پاره ما دا کتاب ولیکلو. الباب الاول باب د اول نه فی الامثال په بیان د مثالونو کې لاندې لیکي ای فی بیانها یا مثال لاندې وګورئ. الباب الاول باب د اول نه فی الامثال په بیان د مثالونو کې لاندې لیکي ای فی بیانها، والمواعظ او په بیان د نصيحتونو کې. دا امثال باندې پاسه تاسو ګورئ دوی په لیکلې دي. اوس اړخ تروش راشي وګورئ دوی اړخ تم لیکلې دي. امثال بیا وی جمعي مثال. دا امثال لفظ دې دا جمع ده، د دې واحد راځي مثال. دا امثال جمع د مثال لا نو په بیان د مثالونو کې. والمواعظ او په بیان د پند او نصيحتونو کې. والباب الثاني دویم باب چې دی فی الحکایات په بیان د کیسو کې دی، والنقلیات په بیان د متلونو کې دی. دا چې موږ متل او مثل بیانو. الفتها للمبتدین من طلباء العربیه. دی الفتها باندې پاسم نری نری خط ولان ملان دي. الفتها باندې بر لیکلي دي جمع کردم پورا فارسی په لیکل دا سمانا وای ما را جمع کو د مثالونو کیسو او د مواعظ لرا. لاندې عربي کې ولاندې لیکي جماعتها. الفتها معنا جماعتها، ما را جمع کړل د مثالونو دا کسی مسی میرا غونډي کې دی کتاب کې میولي کړي. څه د پاره للمبتدین د پاره د نو نو شروع کوونکو. اوس هغه خلک چې نوې نوې سبقونه شروع دا غي د پاره کوم نوې سبقونه شروع کول من طلباء العربیه چې هغه طالبان د زده کړې د عربی دي. کوم خلک چې د زده کړې د عربی طالبان دي چې عربي زده کم نو دا غي د پاره ما دا کیسې دا مثالونه وغیرہ را جمع کو دي کتاب کې میولي کړ. نو هغه بداوي او دي سره به عربي په مزه مزه بیا زده کیږي. فالمسؤول فسوال زما چې دې من الله د الله نام انداز ينفعهم چې نفع ورسي الله تعالی دې طالبانو تام. فالمسؤول فسوال زما چې دې من الله د الله نا انداز
ينفعهم چې نفع ورسوي دي طالبانو ته. تاسو لګلان دي کتاب ته وګورئ دا من طلباء العربیه د ټکی ته وګورئ د طلباء لاندې سری کړي دي تاسو وګورئ لاندې ورلاندې 3 لیکل دي 3 هم لیدو د پښتو 3 ورلاندې لیکل دي او دی ان ينفعهم تو سره شي دی ان ينفعهم لاندې وګورئ دی هم لاندې سری کړي دي 3 نه دلتم التم 3 دی دلتم 3 دی د دې 3 او 3 مطلب څه شو د دې مطلب دا دی چې ګورئ مونږ ویل چې فل مسئول سوال زما د الله نه دا دی ان ينفعهم دا چې نفع ورسوي دوی ته چاته دی هم کې چې کوم ضمیر دی د دې هم چې کوم مطلب دی نو هغه مراد نه طالبان دي چې نفع دی الله ورسوي دي طالبانو ته د 3 دا هم کې چې کوم ضمیر دی نو دا غ ضمیر دی راځي کړي دي طالبانو ته ګوره طالبانو لاندې 3 چولې دي او دی هم لاندې 3 چولې دي مطلب دا چې دی هم کې چې کوم ضمیر دی هغه راځي دي طالبانو ته پوه شئ په دې خبره. ګورې دویم مثال درکوم دویم ذکر درته یو ټکی واضح هم اوس په تاسو خپل پوه شئ دو اول چې فل مسئول من الله دی من الله کې د الله لاندې تاسو ګورې دوه دي هم کته تا وړو کې دوی لیکلې پښتو کې الله د لفظ لاندې وګورئ مخکې راشي ان ينفعهم وهو دی هو لاندې هم دوه دي وګورئ ورلاندې پښتو کې وړو کې دوی لیکلې څه مطلب وی فالمسئول سوال زما چې دی من الله د الله نه انداد ينفعهم چې نفع ورسي دي طالبانو ته وهو نو اوس ګوري دا وهو معنا دا او دا چې دی چې دی حسبي نسوک چې دی وهو معنا دا هو کې مو ضمیر دی دا هوم چې کم دی یو ضمیر لري نو هغه چا ته راځي دی نو دې د توي هو لاندې دو دی لفظ د الله لاندې دو دی نو معنا دا شو چې وهو دا الله تعالی چې دی حسبي کافی دی ما لرا و نعم الوکیل او ډیر خو مددگار دی دا الله ما لرا کافی دی او ډیر خو مددگار دی. ورته ته نقطې ویلې شي په دې باندې ما تاسو صرف پویولې دا د عربی په ټولو غټو کتابونو کې بیا راځي بس داسې 1 او 1 به لیکلي یا 2 2 به 3 سلور ځای لیکلي وي یا به 3 3 لیکلي یا 4 4 یا 10 10 به لیکلي وي نو دغه ضمیر به ته دی ډومبټی کی تراځي کې بیا چې کوم ذکر ډومبه ورلاندې دوه لیکل شوی دی او بیا بل ذکر رستو راځي وګوري ورلاندې دوی نو د دې دوه مقصد به ما غړم بیٹه کې وي هغه ته بل راجع وي بس دې څه پوری خام. الباب الاول اولنه باب فی الامثال په بیان د مثالونو کې دي والمواعظ او د نصيحتونو کې دي. والباب الثاني دویم باب فی الحکایات په بیان د واقعاتو کې دي والنقلیات او په بیان د کیسو په بیان د متلونو کې دي. الفتها ما را جمع کو دا کیسې او دا نصيحتونه للمبتدین د پاره د نو شروع کوونکو من طلباء العربیه چې هغه طالبان د زده کړې د عربی دي. فالمسئول سوال زمام من الله د الله نه انداده ينفعهم چې نفع ورسي دي طالبانو ته وهو د الله تعالی حسبي کافی دی ما لرا و نعم الوکیل او ډیر خو مددگار دی کارساز دی. الباب الاول باب اولنه فی الامثال په بیان د مثالونو کې والمواعظ او په بیان د نصيحتونو کې. والباب الثاني دویم باب فی الحکایات په بیان د قصو کې دي والنقلیات او په بیان د متلونو کې دي. الفتها ما راجم کو دی کتاب لرا د حکایات او نقلیات او امثال میں راجم للمبتدین د پاره د نو شروع کوونکو من طلباء العربیه د پاره د نو شروع کوونکو د طالبانو د عربی چې کوم د زده کړې د عربی طالبانو داغي د پاره ما دا راجم. فالمسئول پسوال زما چې دی من الله د الله نام انداده ينفعهم چې نفع ورسیدا الله د طالبانو ته وهو د الله تعالی حسبي کافی دی ما لرا و نعم الوکیل او ډیر خو مددگار او کارساز دی. بس دې پوری